څوک یې قبلوي او تاییدوي او څوک څه نه پکښې وایي، چپ پاته دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نسب درېمه حصہ چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي، او دا هغه حصہ ده چې بلا شک ځینې غیر صحیح شیان پکې داخل شوي دي، او هغه داسې ده: ابراهیم علیه السلام ابن تارح چې نوم یې آزر دی، ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام، ابن لامك ابن متوشلخ ابن اخنوخ ویل کیږي. ابن اخنوخ ویل کیږي چې دغه اخنوخ ادریس علیه السلام دی. بیا نو ادریس ابن یرد ابن مهلائیل ابن قینان ابن آنوشا ابن شیس ابن آدم علیه السلام. دا خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شجره یا د نسب بیان سو. ورون اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تی رودلو تربیه او لویدو په باره کې یو څه معلومات درته بیان سي. هغه داسې: کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو، هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه، او د دې کار هم څو سبب و. یو سبب دا و چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله، او ځینې خلق به د ډېرې مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاته کېده، لکه دا اوس چې هم دغسې ده. او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده، او هغه حلقان چې په مکه مکرمه کې بلویده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه. د هغه بیگانه خلقو د اخلاق او ژبې تر تاثیر لاندې کېده. نو د دې جهته قریشو دا شبلل چې د دوی اولادونه تر مکه مکرمه د باندې لوی سي، دا د دې لپاره چې ژبه پر فصیحه عربي واوړي. کوم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو، بیا به بیرته مکه مکرمه ته راوسته، ځکه بیا به دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده. او بل سبب دا و چې قریش غوښته چې د دوی اولادونه سخت سري او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري، د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري، ځکه د دوی په مخ کې جنگونه او سفرونه و. دوی نه غوښته چې اولادونه په ښار کې نازک او پاسته لوی سي، ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم، پاسته او نازک طبیعت وي، د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسی کولای. نو دا سختی او تکالیف په صحراو کې و. د صحرا خلق سخت سری او متحمل وي. او دریم سبب داو چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و. د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله، او دې خلقو د خپل ځانو سره قسم قسم مرزونه راوړل، مګر صحرا د مرزو څخه پاک دي. که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي، په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي. نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي. نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا ودایګانو ته ورکول چې هغه یې صحرا ته بوزي او هلته یې لوی کړي. بیا چې به لوی سوه، نو بیا بیرته مکې مکرمې ته راوسته، او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو دپاره کاوه. خدایګانو پر دې کار تنخواه او معلومه مزدوري نه اخیسته،
دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي. د کوچني د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخواه یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېږي. خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایي ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله گزاره کول. او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا شوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي د بني سعد څخه دایګانې راغلې چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا شوي کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یا دایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغلې چې د تی کوچنیان واخلي او بویسي. د بني سعد قبیله ټوله غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډیره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تی زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کی او دغه خپل زوی سره تی ورکی. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډیرې لوږې او غریبۍ په سبب می دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په موړ کم. نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مګر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره چې دا خره په خپله هم ډیره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نور ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژر شه ودې ځنډولو. او حلیمې چې به هر څه کوشش وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نه سوای تلای. خیر په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ته راسي او په دې پوسي چې هلک یتیم دی په پټه خوله پریږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدوري خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته چې په ورسته کې ورکول کېده. نو چې په بسوي چې هلک یتیم دی پلار نه لري نو ویل مور به مشته څه هدیه راکړي. نو به په پټه خوله هلک پریښاوه د کوره به ووته. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري نو موږ ته څه نشي راکولای. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پریښاوه. راسي چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پریږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وایي زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچنی د تی د زوی سره د بني سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښتل او دا داسې وچکالو چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه راپاته. زه پر یوې خرې سپراوم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره را سره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وي. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې بیا ژړل. نه زما په تې کې څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې واده ته یې ورکړو او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نه سوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژر سه او ژر سه. خیر مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي. خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پریښاوه ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کوم وخت چې به دا راته وویل سوی چې هلک یتیم دی نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی
په آخر کې په موږ ټولو کې یو شته هم نسو پاته چې یو کوچنی دی پیدا نکي بل ما څخه. اوس چې موږ بیرته تر مکه مکرمه د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او وبني سعد ته مو د تلو اراده سوه، نو ما خپل خاوند ته وویل په والله